سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړه د صحت په جامو کې وي. بیا هم تاسو ته د یو نوی ویډیو سره راغلم. په دې ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ ازاد کوین څخه خپل ګټل شوي ډالر بیرته ویډرا کړئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، څو ورځې مخکې ما تاسو ته په ازاد کوین ویډیو جوړه کړه چې څنګه دکې کار کیږي، څنګه سټیکینګ کیږي، څومره ګټه ورکوي، مکمل د کار طریقه، د دې راتلونکي پلانونه او چې ګټه په سیستم ورکوي، ټول مې تاسو ته وویلی. نو که هغه ویډیو مو نه وي کتلي، لینک ډسکرپشن کې ږدم، لاړ شئ ویډیو وګورئ، ازاد کوین کې اکونټ جوړ کړئ. فعلا نوې پروژه ده او امید ده چې دا به ډېر دوام وکړي. اف جي کوین په څېر به کلونه دوام وکړي او خلک به ښه ګټه ترلاسه کړي. اوس راځو چې دا شته پیسې ترې څنګه ویډرا کوی شو. دا دوستانو لومړی موږ سره ازاد ټوکن یې، ځکه موږ ته ارننګ په ازاد ټوکن راکوي. دا به موږ کنورټ کوو یو اس ډي ټي ته، او یو اس ډي ټي به مستقیم ویډرا کوو. البته تاسو ازاد ټوکن هم ویډرا کوی شئ، خو هغه تاسو بایننس یا نورو صرافیو ته نه شئ. هغه تاسو کولی شئ له یو اکونټ څخه بل اکونټ ته ازاد ولیږئ د سینډ په آپشن. خو موږ غواړو چې ویډرا وکړو یو اس ډي ټي. نو لومړی راځو خپل د ازاد ټوکن څنګه د کنورټ آپشن وهو، دا کنورټ کوو. کنورټ چې مو ووهه، دلته به دغه ډیټا غوندې نښه ووهئ، ازاد ټوکن به پاس شي او یو اس ډي ټي لاندې. نو دا چې مو ووهه دوستانو، دلته به تاسو څنګه د په ماکس باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو په ماکس کې کلیک واخلئ، تاسو ته چې دومره ازاد ټوکن دي، دونه ډالر کېږي او دومره فیس کېږي، 1% هم فیس ده. دلته په ټرانسفر باندې کلیک اخلو. البته زه یو څو ته ناکام وهمه، 8 دي، 8 دانې زه وهمه. بعضې وخت بیا دا ایرر ورکوي چې بیلنس کم ده. اوس ټرانسفر وهم، نو دغه دې تر سره شو. زموږ دونه ازاد ټوکن یو اس ډي ټي ته کنورټ سو. ځکه اوس یو ریفرش ورکړم صفحې ته، نو دا به اوس موږ ته د یو اس ډي ټي په کالب کې موجودې شي. نو دغه دې ګورئ، یو اس ډي ټي برخې ته راغلي. ښه، اوس د ویډرا لپاره سیسټم ده. دلته به اوس په ویډرا آپشن باندې کلیک واخلو. کله چې مو په ویډرا آپشن باندې کلیک واخیست، دلته اوس تاسو ته وایي چې تاسو ډیلی 500 ډالر لیمټ لرئ. 500 نه ډېر نه شئ ویډرا کوئ. برعکس د اف جي کوین په شان دلته لیول یې نشته چې هغې کې فکر کوم اول لیول کې 10 ډالر دی او بیا پسې همداسې ډېرېږي. دلته هغه خبرې نشته. 500 ډالر ډیلی لیمټ لري، صحیح ده. او چې لیول موجیک سي بیا دا له 500 ډېرېږي. نو دغه خبره ده، ځکه چې لیمټ باید زیات اوسي تر څو هر څوک اوسي کوی په ازادۍ سره خپلې پیسې په خوندي ډول ویډرا کړي. ښه، زه دلته اوس راځم ویډرا صفحې ته. دونه ډالر لرم. دلته په 3 نیټورک ویډرا کېږي: ټي آر سی شل، بي پي شل، ای آر سی شل. ټي آر سی او بي پي باندې مینیموم ویډرا 10 ده او پی آر سی باندې بیا 10 ده. زه راځم په بي پي شل کلیک کوم او زه ما خپل باینانس نه د خپل یو اس ډي ټي بي پي شل ادرس په چټکۍ سره راخلم. نو دوستانو، ما خپل د یو اس ډي ټي بي پي شل ادرس راواخیست. تاسو به هم چې په هر نیټورک ویډرا کوئ، د هغه ادرس به راخلئ. فرق نه کوي چې له کومې صرافۍ راخلئ، ویلټ یې راخلئ، صرف باید ادرس همغه یې وي. ښه، ما د یو اس ډي ټي بي پي شل ادرس واخیست. دلته اول ماکس وهم، 12.2 ډالر مې ویډرا کوم. دغه دومه برخه کې چې لیکلي دي انټر بي پي شل ادرس، دلته زه راځم هغه خپل کاپي شوی ادرس پیسټ کوم. نو دا هم زما ادرس شو، پیسټ شو. ادرس به مو چک هم کوي چې صحیح. نو زما ادرس سم ده. دلته وایي چې تاسو دومره اندازه ویډرا کوئ، 6% د ویډرا فیس ده، یعنې 80 صرف فیس له ما اخلي. 12 ډالر ما ته پوره رسیږي. دلته په سبمیټ ویډراول باندې کلیک اخلم دوستانو. ښه، دغه د زمونږ ویډرا څنګه ده سبمیټ شوه. نو ویډرا به زمونږ پینډینګ کې دا لږ ټایم نیسي چې ورسي. دلته تاسو کتلی شئ چې زما 12 ډالر ویډرا پینډینګ کې ده. دا دوستانو څو ساعته ټایم نیسي، زیات ټایم ونیسي، 40 ساعته ده. 40 ساعتو کې لازمي ستاسو ویډرا ځي. نو زما ویډرا پینډینګ کې شوله. نو دا چې کله دوستانو زما اکونټ ته راورسېده، زه به باقي ویډیو تاسو ته شو کوم. ښه، نو دوستانو، بعد له شاوخوا 9-10 ساعته وروسته زما ویډرا راورسېده. ځکه راسم دلته د ویډرا په برخه کلیک کړم. نو تاسو به دلته کتلی شئ چې زما ویډرا څنګه ده تکمیل شوه. دغه ځای کې تاسو کتلی شئ 12 یو اس ډي ټي ویډرا کمپلیټډ شوی. که زه راشم بایننس ته، تاسو کتلی شئ زما بایننس نام میسیج راغی دا اوس چې تا ته 12 یو اس ډي ټي ویډرا در ورسېده. دغه ازاد کوین څخه د ویډرا کولو طریقه په مکمل ډول یا د خوښې وړ مو ګرځېدلي.